السلام علیکم مینوالو، زه یم ذات الرحمن عجیز او تاسو یې زما ملګري، زما مینوال او زما کلیوال. غوښتل مې چې یو ځل بیا د خپلو ملګرو سره مخامخ راشم او د خپلو ملګرو تپوس وکړم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روژه د الله رحم دی، روانه ده، ډېر ښکلی موسم دی. نو په دغه سلسله کې بیا مازدیګر لمونځ مو وکړو او یقین وکړه بس په تاسو خو به احسان نه کوو، خو یقینا چې د ملګرو لپاره راغلی یم د سیند غاړې ته. خپل ملګری را سره هم دی او هغه ته مې ویل چې یاره موبایل راکړه چې لایو راشو، ملګرو سره ځان معرفي کړو. نو کوشش مې کړی دی بیا چې راشم او د ملګرو سره مخاطب شم. او د یوټیوب په پیج کې یاره غټ کنفیوژن پیدا شوي دي. کنفیوز یم کله وله ذات الرحمن عجیز نوم کېږدم او کله عجیز کتوزی آفیشل. خو ذات الرحمن عجیز نوم چې کېږدم چې چا هم زما ویډیوګانې اپلوډ کړي دي نو هغوی یاره داسې کوي چې هغه ذات الرحمن عجیز نوم چې زه ورکړم د هغوی ویډیوګانې راشي، زما ویډیو چاته نه راځي. نو په دغه وجه باندې مونږ داسې کړي چې نوم مو بیا چینج کړی دی، عجیز کتوزی آفیشل. د یوټیوب نوم هم بیا دغه ځای ته راوسته. نو ملګري که بیا د یوټیوب پیج سرچ کوي نیازک خان چې سلام قبول که ملګري سلامونه را لېږي، خو بیا به مونږ خپل ګپ ونه شو که نه او ګپ په پکې ونه لګولی شو چې ملګرو سلامونه ګورم نو ټول لګیا دي راځي خپل سلامونه را لېږي. او زمونږ د کلي سیند به هم ګورئ فضل ربي. سلام علیکم، څنګه یې؟ نمبر راکړه. نو نمبر زما دی وروره 0342 91 60 77 0342 نښه 1 شپږ اسم 9 دغه زما د موبایل نمبر دی. او عدنان خاکسار چې دا خو ستا پرسنل آی ډي ده که نه؟ او بلکل دا زما پرسنل پیج دی او آی ډي مې بله ده. دغه زموږ د کلي نظارې به تاسو کتی شئ او د سیند غاړې ته راوتي یو. دغه موبایل شمېره ځان سره یې کړم، مړ زه تابعدار یم وروره. پار ټایم چې د شپې په 12 بجې هم څوک ټلیفون کوي نو انشاءالله چې زه به ستاسو کال ریسیو کوم، تاسو سره به زه خبرې کوم. 0342 91 60 77 دا زما د موبایل شمېره ده. کوم ملګري چې غوښتنه کړې وه او شبیر احمد وایي چې ځکه نه یو غمګین شعر ده، شعر شه پکې. نو دغه شعر چې په غاړه یې جامې نشته د پلار تصویر ته ګوري، په غاړه یې جامې نشته د پلار تصویر ته ګوري، د کونډې نه ماشوم بچی خفه دی او اختر دی. انشاءالله چې دا غزل به سره پوره هم شریکوم. او ملګرو غوښتنه کړې ده په فیسبوک باندې، نو انشاءالله چې دا به په فیسبوک باندې هم راولم. او طارق شاه سلام را لېږلی دی، لیکلي دي چې خوشحاله اوسئ. نو تاسو دې الله خوشحاله کړي. خالد ملک و چې ماشاءالله، اسماعیل خان و چې څنګه یې، او ډېره مننه، شکر دی ښه یم. او ښکلا د ته ملګری وایي چې روړ سلامونه او نیکې هیلې، مننه. وعلیکم السلام. عدنان عمر سلام را لېږلی دی او وحید خان چې زه د ملیشې نه سلامونه کوم، نو وعلیکم السلام، مننه. او نعیم خانو چې نمبر یو ځل بیا ووایه 0342 91 60 77 0342 91 60 77. او دغه د لایو ملګرو ته ټول دغه شعرونه ډالۍ چې جنګ ته کتی نه شم د شر نه مې سم زړه خورېږي، جنګ ته کتی نه شم د شر نه مې سم زړه خورېږي، حساس سړی یم د ضرر نه مې سم زړه خورېږي، جنګ ته کتی نه شم د شر نه مې سم زړه خورېږي، حساس سړی یم د ضرر نه مې سم زړه خورېږي. خپلو کې یو بل ته د تیر وخت صفتونه کوي، خپلو کې یو بل ته د تیر وخت صفتونه کوي، د مسافرو د اختر نه مې سم زړه خورېږي. سړي ته هسې پکې ځان عجز عجز ښکاره شي، سړي ته هسې پکې ځان عجز عجز ښکاره شي، د پردي ښار د مازدیګر نه مې سم زړه خورېږي. نو ډېره زیاته مننه مو کوم ملګرو چا چې سلامونه را لېږلي دي، نو ستاسو سلامونه ما ته را رسېدلي، زه یې ګورم. او توصیف احمد وایي چې زما کمنټ جوړ نه درځي، ولې نه راځي یاره؟ خو به دا چې ملګري ډېر زیات دي چې کمنټسونه ګورم نو لکه بیا به زه یم چې او ملګري ډېر ملګري دا کمنټس کوي چې ته خپل قدر په خپله ختمې، ملګرو ته لایو ولې راځي؟ ته وایي دې دنیا ته نوې راغلې. نو وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مړ هر څه د الله لاس کې دي او بس هر څه الله پاک کوي. خو
خو چې څو ورځې زمونږ په دغه سوشل میډیا باندې دغه ملګرو سره دغه د مینې ورځې وي نو انشاءالله چې راځو د ملګرو تپوس به کوو خو زه صرف په دې غرض راغلی وم چې ما د یوټیوب چینل محمد جمال سلامونه حاجي صاحب وعلیکم السلام جمال نادان د سیند په غاړه ناست یم نمبر هم نه ریسي کې او رنګ هم نه کې دا ولې یاره مهرباني وکړه یا زما کال اټینډ کوه یا رنګ وکړه تاج محمد سلام را لېږلی عبدالله خان وچې السلام علیکم ورحمت الله نو وعلیکم السلام او نور ملګري دي چې عبدالرحمن سلام را لېږلی او توصیف احمد و چې جواب نه راکوي نور ما موبایل په یو لاس ځان ته نیولی دی او عبدالرزاق و چې سلامونه زیت الرحمن نجس صاحب وعلیکم السلام حمایت خان و چې سلامونه وروره نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د ما دغه د یوټیوب پاڼه خوښه کې د عجز کتوزی آفیشل په نوم باندې او ما سره مرسته وکړئ او سردار حلیم کې پی کې و چې هغه غزل ووایه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم نو دا اوس دا ته خیر ورور همداسې په مسنجر باندې درولېږم ملګري بیا اعتراض کوي چې دا یو غزل دی نو په دې څیز باندې زه ډېر خفه کېږم زه هم د ملګرو لپاره لایو راځم او په هغې کې هم دا زمونږ ملګري کمنټس کوي چې خپل قدر مه ختموه او دا مه کوه هغه مه کوه نو بس چې د دوی خبره ټیک ته وکړو غلطه زه خو په دې نه پوهېږم خو موږ خو مړه ورکې که دغه خبرو نه څه نه جوړېږي چې یا دې ما څوک پور یا دې ما څوک خوښ کړي زما مطلب دی چې زما پیغام دې ورسېږي که په لږو ورځو کې که په ډېرو ورځو کې نو ملګرو چې مونږ له کومه مینه راکړې ده نو مونږ کې خو دا ځای شته دی هم نه ځکه چې مونږ ډېر بېوسي خو څه کوي چې مونږ ډېر کمزوري خلک یو کتوزوال خان خوا دا کم ځای دی کتوزوال خان ته خو ستا دا نوم پېژنم او کتوزوال خان خو یې د کتوزو به یې خو نور دی نه پېژنم چې ته کتوزو کې څوک یې او د چا څه مهرباني وکړه چې ما ته یاره چې ته په مسنجر باندې که په هر څه باندې او بختمین نوشهره سلام فرام ملیشیا وعلیکم سلام ډېره مهرباني رخسار تنها و چې سلامونه حاجي صاحب وعلیکم السلام عبدالرشید سلام را لېږلی شعور شرنګ سلام را لېږلی دی و چې سلامونه او مینه مې ومنئ نو قربان ستاسو مینه په سر سترګو اکمل خان و چې سلام قبول کا یاره مهرباني وکړئ وروره چې زما ته اندازه وشي زما دغه د یوټیوب پاڼه خوښه کړئ دغه سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او بس وخت ډېر زیات نازک دی او اویس اختر وایي چې روزانه لایو راځي د خلکو خبرو پسې مه ځئ نو بس الله پاک دې ستاسو قدر وکړي او الله پاک دې ستاسو عزت وکړي د لوی الله په امان